د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی رژیم د امریکا د غلامۍ تور لګولی او د ناوړه موخو پر ضد یې له مردان څخه د مبارزې د پیل اعلان وکړ. په همدې حال کې مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د دې هیواد پر حکومت له افغانستان او هند سره د سوداګریزو لارو د تړلو له امله نیوکه کړې ده. پر همدې موضوع د بس په تړاو سره د نړیوالو چارو کارپو عزیز الدین مرج را سره د مرج صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. رابش لومړۍ پوښتنې ته د پاکستان دننه د حکومت پر وړاندې د سیاسي ګوندونو راپاڅېدل آیا د پاکستان سیاست له ګواښ سره مخ کولی شي؟ مننه باران خو لومړی تاسو حکم کاران ته لیدونکو او سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې دا صحیح ده چې مثلا سیاسي ګوندونه خلک د ملت د پاکستان یو څه هیلهمندي ورته لري، دوی خبرې ماوري، فکر هم انګیرم دا کوي چې ولا دوی به قوت لري، دوی به صادقانه خدمتو کې څه وایي. مارم په ټوله کې دا ګوندونه چې جوړ شوي له بنیاده تر دا اوسه پورې دا د استخباراتو یا پخوا مثلا د هند یا اوسني پاکستان د ISI د کنټرول لاندې دي. دا ټول یو وخت کې مخکې چې جوړ شوي ول بنیاد څوړان داسې کانګرس هند کې بناست یا و د ISI کنټرول لاندې دي. دوی به کاوه مثلا خصوصا د پښتنو په سیمو کې چې دوی کسان وو لارو باد یو افغان موږ افغان یو زه افغان یم افغان به یم افغان به پاتې سبب په دې کې د افغانستان له حکومتونو خصوصا د خلکو پرچم په وخت کې د خاط یا د امنیت د 11 ریاست قبایلو ټویلي لدې نو ډېر پیسې ماکستري بله ډېر کسان به تراتل مثلا زه خپل په د نجیب د کارمل وخت پانتون کابل کې ومه ډېر سره تقریبا دوی تر قدر او عزت ورکول کېده. ټول مخشار خان رحمان باندې ساکم و قندار کې 50% په نګرار کې 70% خوست پانتونو کې درس ویلې ورسونه به ماکسله همدا ګوندونه مارکي کول. اما دوی په اصل کې سوستګوري اوس مثلا د عمل ولی خبره واوري مې پاکستانی ہوں پاکستان میرا جان ہے میرا جگر ہے یا مثلا اسفندیار ولی چواوري یا خپل محمود خان افزای چواوري بیا راوځه د مولوی فضل الرحمن ته د مفتی محمود زوی ده چې مفتی په نوم دی او کرنل دا سلسله دا ټول اته بدون لایسنس څوک نه حرکت کولای شي نه کوم ګوند جوړوي شي نه کوم مظاهره او مبارزه کوي سیاسي ټول کله څوک بغاوتو کې سبا د ګرکې له وزیرستان چې طریق تام کړ خلک هغه د داسې کړنې مسره کوي. نو بنان وو داسې د چې په اومیاتو کې چې د پاکستان خپل بهرنی او کورنی سیاست د غرب په لاس کې بله موږ دلته باندې او اشتباه ونکو خطا لاړ سو ځان تیر نه باسو سترګو خارې وانه چې دا باید ومنو چې حقایق ومنو بیا موږ قطر رسیږو موږ په تدبیر نه وایي چې خپل ګډ تاوان باندې پیږو. هغه دا چې پاکستان یو ایالت د غربي نړۍ ده دا غرب جوړ کړی د خپل موخه د پاله جوړښت نه تر اوسه پورې سعودي عربستان د غرب په امر باندې د پیسې ورکړي بودیجه ورکړي بله خو کچته دا مجاهدینو ځان د خلکو ته سعودي پیسې راځي خو موږ د عربو چې واخو ولا د اصحابینو موافقه نه دا څه فرق کوي. مرسته ته پښتنه دا ده کچرته دا سیاسي ګوندونو سره عام ولس هم یو ځای لکه پښتنو او بلوچ بلتون پال ډول چې ویل چې غواړي د پاکستان حکومت پر ضد باندې اعتراضونه وکړي. څه فکر کوئ آیا دوی په دې بریالي شي چې د پاکستان حکومت پر ګوندو کړي؟ زه ګومان کوم چې پاکستان حکومت نسته حکومت ګورو منګه دغه د غرب د خوانه ملاتړ کیږي زور او زیاتې نقص حقوق بشر هڅه چې کار هغه څنګه ورته کوي ځکه ټول کې دا کار تسره کوي دا تقریبا واته کال چې پاکستان جوړ شوی دی هر چاودنه هر وزن هر مرزور د پښتنو بلوچ په سیمه کې کیږي منلي دي چې کوم په پنجاب کې په لاهور کې او کراچي کوم دا سوي یا ورکای دا هم چې کېږي هم چې دهات هم دوی مجبور سي بیا د پښتنو په ورکشاپ کې دکان کې مارکیټ کې چاودنه سره وکي بیا غنه بلوا جوړه کېاله سم پر دې بل دې خوانه صاحب چې چو صاحب راغی پولیسان راغله کارنل راغی سرجن صاحب راغی بریګیډ صاحب راغی اله اخر ته بیا سوا پښتنو کې دکاندارانو یاره مړه داسې وړکې د ماکاوه هغه ماشومان ویل د نور کوم خبر نشته دا مرګ زوب له وال ټکول دا شګر ترګر ټول اکتساب په ټولو بلوچ مته کوي. نو بنا په دې پروژه باندې ټول خلک پیږي دا چې خلک وایي چې والله موږ بل
فلانی ګوند مشر سره ټول سو وربسو بیا به یو انقلاب راولو تغییر او د امکان سره مشر خرڅوي ده هغه مشر څخه ته پروتوکول اساس نوري سبا ته بیا لکټ نه د سپیچ جګي ورکړي دا شانت ساعت مصالح دل نسل څو ګرځي وای او د دل ته مصالح پیدا سي او څو وخت خلک عام هغه عام عسكر فعالیت کوي مشران هغه د کنټرول لاندې دي بله دا خپل ټي ټي پی او داسې ګوري پر مشرف په وخت مونږ ولې دسه سل مليون تر ما کومک کړ د طالبانو په اوله دوره ماتېدو کې ما تراکه امریکا و نګ ټي ټي پی تر بونیرا پورې تر مثلا 9 تر اسلام آباد ته نږدې تر سوات او غلام او باران او تیرو چترال ته پورې ملتان ورسول باندې کله چې اته ملي ورګ په دوه ورځې کې به ټول وزیرستان ته راغله چپ پیاس ولا دا څنګه ټول دي د کوماري فزرمان کوم خبر کې وو باز وخت حقیقت له خلی وزي لکه ملي فزرمان وو ویل چې پاکستان چارواکي د امریکا غلامان دي دا خبره وکړه یا مثلا وایي چې دي غداران دي لملات سره غداري کوي تاریخ خبره دا وخت د رسول سیګنس په رسولم زیاته کوي مثلا فدرالي کې ایالتونه ټول توازن د قوای ټول ته یو رقم حقوق ورکول کې دا څنګه چې پښتانه غدایي کوي بلوچستان لباس نه لري او بن لري شتمنۍ تړي او پنجاب کې عاشق د ځوان د غاز د باغ دغه خو به حکومت نه او پنجاب ته څوک چې زین دی ویزا ورکړي د فورمې په نوم ویزا ورته جوړه کړي کوم حالات هم بحراني راسي له پنجاب نه دی الکر او باسي وایدا د منګه حریم ده د خواته سراس سری کړی نه خواته نوې دی په باور پاکستان نه لري پاکستان چارواکي په دې باندې کیږي نو بنا ځان خطاب سل په کار نه دي کوم ډیر فشار کراولي بیا برته یا داسې پکې او یا به مشان ته پیسې ورکړي بله بیا بل اخر د دولت په ګټه باندې بیا خبرې کوي دلته کچرته فرض کړو د پاکستان د کورنۍ تاوتریخوالی پیل شي آیا هغه هیوادونه چې له دوی سره د پاکستان سره د ګاونډیو پر وړاندې په بریدونو کې ملاتړ کوي پاکستان سره به مرسته وکړي ګوره دا د پاکستان کې بې نظمي حالات خرابېدو دا کنټرول دا د خبرو چانه پورته سوي اقدار دا خو دوه علت یو د چین د پانګوي نه مخنیوي و بل د ادرسونه بدلول و دریم په لوی کچه کې پلان د چې بیا ایران مهار سي کردستان او بلوچستان جوړیږي خو خو بلوچستان په دې جوړ لکه چې دوی غوښتل د زایدان سیستان او بلوچستان سیمه د ایران هم واخد دي سره اوځي کی نو دغه لپاره ته انتظار و دا د هغه یو ریزرو مسله ده جدا خبره ده دا چې پښتنو برخلیک څنګه کی به دا ورسته خبره ده اما په ټوله کې د پاکستان بقا د پاکستان کنټرول د پاکستان دوام هر څه د غر پلاس کې دي غر پروژه ور کوي کټولایي نه ماتيږي نه اقتصاد خرابيږي نه بودیجه خرابيږي ټول غر کنټرولایي دا چې سزا ور کوي کله کله حکومت له عمران خان لري چې بغاوت ولي وکړه ولې د چینایان راوستل سمه گزارې دی وکړه ولې د روسان راوستل د وسپنې ویلې فابریکه کې د جاپي ځای کړه یا ولې توسط تمرینات او پوزي پروتوکول لاسکه هغه سی به سزا ورکړي په مغازمت ټول د تاریخ انصاف له ټول کابینه سره زدان تماچي بله یا تابعیدي یا لکه بوټو زیاوله خواسي دا به جدا خبر دی په دې پیږي اوس مشان نه پیږي کدا حکومت دایمي بیا دوی داسې چارل لګونیان سره کوي لکه هند او افغانستان او بنگال او د دې سره به دا خو بیا د دې تنه ګوري دا په راتلونکي تاریخ لري نفرت ولې جوړ کې د خلکو مینس کې سوداګری ولې ونه کی ولې کې اړیکه ولري ولې ترازی د افغانستان کې کټه پورته نکي و د ترازی د هند د افغانستان بن کړای آیا مملکت کار کوي خپل لارې باندې کړي تاوان کې روان دي خلک کړي دا ټول جوړې کړي دا ستونزې کلدار پورته سو تیل باندې سو داس ول خلک مصروف ساتي د اقتصادي کې کله کله بله اقتصادي ستونزې خپل حکومت زیږي چې خلک مصروف پاندې شایانو کې چې ځان ته حیراني ډوړې ته حیراني دا سیاستونه د لپخوان ډېر پخوانه ډېر مننه ورسه ارستو نو په دې کې درسونه ورکړي مطلق دا ده چې خپل تدبیر مملکت خپل نشي موږ د ټولنه ګورو خیرات پردای راکی موږ د ټولنه چې پردای راځي حکومت پردای چې حکومت جوړي تا په خپل ګټه جوړي خیرات کومه پیدا کې 10 روپے تاوان ترسي خپل اقتصاد خپل اتحاد
خپل ځمکې، خپل اوبه، خپل زراعت، خپل معدن، خپل کادرونه، خپل راتلونکی، خپل پالیسي، خپل طرحې جوړول، ډېره مننه کار کول پکار دي. خپل حکومت جوړول، خپل ملت سره لاس یو کول د موږ په ګټه ده. د نړیوال چارکار په عزیز دین وارث صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې نړۍ مننه کوم. کور مو ده. تاسو سره